عزتمنو کچیری د چا مور و پلار وفات سوي وي یا د دواړو څه یو وفات سوی وي نو هغه یرول د هغو پسې دعاګانې نه کول په هغو پسې اعمال نه کول دا د مور و پلار سره غټه بېوفایي او غټه جفا ده د مور و پلار رضا د الله رضا ده مور و پلار ستا د جنت دروازې دي الله جل جلاله فرمای فلا تقل لهما اف چې مور و پلار ته به اف لا هم نه کوي او د مور و پلار د مرګ وروسته عملنامه ډکول دا ستا ذمهواري ده نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمای که چیرې تا په ژوند کې د مور و پلار یو نافرمانی کړې د هغو حق دې ولی وي نو د دې حق تلافي دا ده چې د مرګ وروسته ته دې مه یروه په دې پسې دعاګانې کوه د دې دپاره د الله څخه بخشش غواړه استغفار غواړه او په کنز العمال کې یو روایت حدیث نمبر 203 چې څوک 12 واره سورة اخلاص ووایي قل والله احد ووایي الله د څلورو قرآن مجیدو ثواب ورکوي نو څلور قرآن مجیدونه روزانه ته په خپل مور و پلار بسې بخښلی شي سهار لمونځ 12 واره په سورة اخلاص قل والله احد کې به 2 منټه ولګي 2 منټه هم نه پکې لګېږي روزانه چې هر سړی هر ځوان په خپل مړه مور یا مړ پلار یا دواړو پسې څلور قرآن اولیږي د هغو به څومره ګټه وي او ستا به څومره ګټه وي ستا به څومره وفا وي د دې مور پلار سره پکار دا ده چې هر سړی روزانه خپل مور پلار ته دغه څلور قرآن ورولې شي د دې ثوابونه ورواستوي اصلاحي بیانات جلد نمبر 4 صفحه نمبر 15